چې کله انسان د روزي اهتمام وی کی د دې انسان سره بدل الله مینه یو چې کله د الله سره مینه شو نو سره خیاله ته جنت داخل نشي ضرور به داخليږي یو عجیب پیدا به علماء دام لیکلی دا ابن قیم سے فرمایي چې انسان د طبيعت ور باندې پاکيږي او چې تو کارون له بيدا مخ وړاندې رواني چې وسره د الله لپاره روزه نشي ولې ورس نو دا به جهاد له تیار شي د سر ور کول له تیار شي مال لګول له تیار شي د مسلمان په همدردی له څنګه تیار شي دا د یو بل په سم پوړی دی او دا دلیل دی خبره دی چې د انسان د الله په نسبت قیمتي دی جوړ دی د الله په دې باندې کلک ولر دی د انسان له بل خاتمه برابرې شي دا روزي نشي روزي په فایده پکې دا ده یو درس کې مخکې دا ویل شو ان شاء الله کله به تشریم کو چې د انسان د خاتمه به کله الله رب عزت په امام باندې تیر کې اساسي سبب دغه د پر ادا دی چې کله سره د روزي اهتمام وکړي روزه نشي انسان به د محرماتو نه بچيږي او د انسان د الله نه ير به ځان کې پیدا کوي چې دا خوراک او ساکه بن کړي دي دا د الله د یری د وجه نور عملونه کې د انسان سره پیدا کوشش کوي د الله سره په راس کې سره واقع پاتې شو او په دې کې د انسان د بدن صحت هم دی د قشن د معدې صحت هم دی د سر د درد نه رب العالمین دا سره بچ کې لګا گاډه دی به تور مثال جوړی استعمال کړي شخه هغه به بورکیږي د ماشين ورته صفای کیږي ابن قیم سے فرمایي دی روزه کې دومره حکمتونه دي چې د انسان معده او د بدن ارڅ بالکل پاک شي را روان یو کال د پر به صفایو شي دا د ابلیس سره په دې باندې جګړه ده د ابلیس سره په قران باندې په اذان آیت کرسی د سوره بقره د ورسنه ایتونه ذکر او دس اعوذ بالله د ورسنه درې سورتونه لا اله الا الله امنت بالله لا حول ولا قوه الا بالله د الله په جندل په الله باندې ایمان د الله په کارونو باندې رضا د الله د انعاماتو شکریا اخلاص پزان کې پیدا کول دروغ نه ځان ساتل ګناهونه پر خودل قران کې تدبر او د قشن دروجي اهتمام د انسان له رب العالمین د ابلیس نه بچاو ورکی دا د ابلیس نه بچي اق ابلیس تر مر پورې غزم وسوسه بسر روان دي د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل اده بارک راځي چې کله وفاتونه د اثر به خوځو او لاس خوځو دی بچی ته پښتنه وکړي چې بلار دا ولي وی شیطان مالوي چې کافر شوی زور ته مجستا خبره نه منم تر اخري سلګي پورې د ابلیس مو بسر روان دي یره دې پکار دا سړی په دې باندې بچی کې چې کله د دروژه اهتمام وکړي او بل عجیب فائدہ پکې دا ده چې انسان به دې باندې د فقیر هغه درد هغه دل هغه وګه محسوس کی چې اوهو موږ د سر نه مخام پورې روزه یو دومره تکلیف زمونږ او زمونږ بری بچو زنانه دي نو هغه انسانان چې هغه بالکل په میاشتو باندې وګيري په کلونو باندې وګيري په جمعو باندې وګيري هغه په صورت حالي ځکه رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري چې بده کې چې عیسی بچا کې موجود شي الله رب العزت هغه جنت ته داخلين یوم باغو کې ذکر کې روزه ولیکن د خوراک ساک جما نظام بندول غیبت نظام بندول د سترګو بندول د وګونو بندول لاس حرام نه وړل و الا کذا کارونه انسان کې بيد د روزه در اس پیدا نور کې رب العالمین موږ تاسو د صحیح روزي توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین